د هندوستان څخه په بریا چپخلو ګل خان د افغانستان څخه په ګټلو ځانونه وشکول. پیښور کې په هوایي ډزو کې 2 کسان وژل شوي او لسګونه نور د پولیسو لخوا نیول شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پاکستاني ریاست د هندوستان سره د دښمنۍ تش ډول غږوي، خو حقیقت کې بیا د هندوستان سره پټې معاملې کوي. بل خوا د پښتونخوا ګل خان یې داسې تربیه کړی او داسې ذهنیت ورکړی چې افغانانو ته تر هندوانو هم ډیر د دښمن په سترګه ګوري. پاکستان چې کله تیره لوبه کې هند ته ماتې ورکړه، له سیاسیونو نیولې تر پخوانیو لوبغاړو او بیا تر عام خلکو داسې ونه لمانځل څه ډول چې د افغانستان څخه د بریا وروسته ولمانځله. تازه خبر دا دی چې پېښور کې د ګل خانانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي. پاکستاني پولیسو ویلي چې تیره شپه په دغه هیواد کې د کرکټ لوبې ګټلو د خوشحالۍ ډزو کې 2 تنه وژل شوي. د امریکا غږ جوي څانګې د راپور له مخې تیره شپه یو کس د پېښور په متنو سیمه کې له افغانستان څخه د کرکټ لوبې ګټلو په خوشحالۍ کې ډزې کړي چې خپل زوی او یو بل تن یې وژلی دی. پاکستاني پولیسو همدارنګه ویلي چې تیره شپه پېښور کې د خوشحالۍ ډزو په تور 6 کسان نیولي دي. یو شمېر افغانانو ګل خانانو ته د پیغور په ډول ویلي چې پنجابیان تل ګل خانان د خپل دفاع په سنګر کې لومړی ساتي، خو کله چې بیا خبره د امتیاز شي نو ګل خان حتی پاکستانی هم نه ګڼي.